السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې فیسبوک کې پیج کریټ کړئ یعنی صفحه جوړه کړئ نو تاسو به فیسبوک کې صفحه څنګه جوړوئ مکمله طریقې په همدې ویډیو کې دوستانو تاسو سره شریکوم. خو مخکې له دې نه دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ نو زموږ غوښتنه دا ده چې تاسو چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان کې کاږئ هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو د ټولو نوي ویډیوګانو نه د ټولو نه مخکې خبر شئ او همدارنګه دوستانو ویډیو ته یو لایک هم ضروري دی. نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو، راځو څنګه به فیسبوک کې پیج جوړو. تاسو به دوستانو راشئ داسې او دې ځای نه به فیسبوک را خلاص کړئ. بیا به راشئ دوستانو د 3 خطونو یا 3 لاینز دې برخې ته به داسې راشئ او دلته به دوستانو تاسو راشئ پیجز دې برخې ته به راشئ داسې او دلته وګورئ دوستانو کریټ دې باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دوستانو د لاندې برخې نه او دلته به تاسو ګیټ سټارټډ باندې داسې کلیک وکړئ. د پیج لپاره اول شرط دا دی چې تاسو باید خپل صفحې ته یو نوم ورکړئ. داسې نوم ورکړئ چې هغه نوم ستاسو د محتویاتو سره یا ستاسو د معلوماتو سره یا ستاسو د کار سره ورته والی ولري. لکه مثال زه دلته راځم دوستانو دې پیج ته نوم ورکوم ټیکنیکل جاوید. کله دوستانو ستاسو د نوم مشخص شو او بیا به داسې راشي دوستانو له دې برخې نه به یې نیکسټ کړئ نو ستاسو صفحه جوړه شوه. اوس دوستانو ستاسو د صفحې نوعیت یا کټګوري هم ضروري ده چې تاسو دغه صفحه د کم هدف لپاره کاروئ هغه به ورته دلته انتخاب کړئ. دوستانو دلته وګورئ تاسو ته ځینې کټګوري از سجیشن یا خپله درکوي که چیرته ستاسو صفحه له دې سره سمون خوري له دې ټاپک یا دې عنوانونو سره نو تاسو به دې نه هغه انتخاب کړئ او که نه وي بیا به راشئ دوستانو د سرچ برخې ته. فار اګزامپل زه غواړم چې دې صفحې کې ویډیو کریټینګ وکړم نو دلته وګورئ دوستانو ویډیو کریټر زما سره راغی، ویډیو گیم راغی، ویډیو پروډیوسر راغی، میوزیک وغیره. زه وایم چې ویډیو کریټر لپاره دی وي مطلب زه غواړم د پیج کې ویډیو کریټ کړم. او دوستانو همدارنګې که دغه پیج تاسو د نورو هدفونو لپاره کاروئ بل کوم هدف لرئ هغه به هم راشئ د سرچ برخې ته او دې ځینې به تاسو داسې سرچ کوئ. فار اګزامپل زه دلته ورته دوستانو لیکم فار اګزامپل ټیکنیکل نو زه غواړم چې دې کې ټیکنیکل ټاپک کور شي. نو ټیکنیکل کې ماته مختلف قسمه ټیکنیکل راځي لکه ګورئ کمپیوټر ټریننګ سکول شو. که چیرته دوستانو دا ټاپک دلته لاندې په سرچ برخه کې را نشي تاسو دا ټاپک کولی شئ دلته داسې اډم کوئ صرف یو کامه به ولګوئ دوستانو او بیا به راشئ دې برخې نه لاندې داسې نیکسټ کړئ. بیا تاسو وایئ چې ډو یو هاو ا ویبسایټ فار ټیکنیکل جاوید. تاسو کوم ویبسایټ شی لرئ که ویبسایټ لرئ دلته به یې اډ کړئ که نه لرئ نو دلته لاندې نه به داسې آی ډونټ هاو ا ویبسایټ دا به داسې انتخاب کړئ بیا به داسې لاندې راشئ نیکسټ به یې کړئ. اوس دوستانو ډیره مهمه او اساسي برخه تاسو باید خپل پیج لپاره یو کور فوټو جوړ کړی وي او ورسره خوا کې دوستانو تاسو باید یو پروفایل پکچر جوړ کړی وي. د پروفایل پکچر اندازه د فیسبوک پیج چې دا 480 پکسل په 480 پکسل کې او کور فوټو دوستانو تاسو 1280 په 220 کې هم جوړولی شئ او 1080 په 220 کې هم جوړولی شئ. نو دوستانو دلته به اټ کور باندې داسې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو کوم کور ځان سره برابر کړی وي هغه کور به ځان سره انتخاب کړئ او که چیرته نه وي نو کولی شئ چې ورته جوړې کړئ. نو دوستانو زه دلته صرف تاسو طریقه ښیم. فار اګزامپل زه راځم دا یو کور ورته داسې انتخابوم نو دا کور دلته راغی دوستانو تاسو به منظم که چیرته اضافي وي داسې به یې لږ زره کراپ کړئ او دې ځینې به داسې سیف کړئ. نو دا سیو شو. اوس به راشي اټ پروفایل پکچر یو پروفایل پکچر به هم دلته ولګوئ دوستانو. زه راځم دغه یو ورته لګوم نو دا چې کله ما داسې انتخاب کړئ اوس به داسې سیف کړم دا زما سره سیو شو. له دې نه وروسته به تاسو راشئ دوستانو دې برخې نه به داسې ډن کړئ. نو دغه د دوستانو زموږ سره دا صفحه
جوړه شوه. دلته تاسو نه نور ډېرې معلومات غواړي، لکه تاسو نه د موبایل نمبر غواړي، تاسو نه ایمیل ادرس غواړي او داسې نور شیان. نو هغه به تاسو وروسته هم اټ کولی شئ دوستانو. که اوس اټ کوئ اوس یې اټ کړئ، ورته مشکل نشته دی. نو په دې طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې ځان لپاره فیسبوک کې یو پیج جوړه کړئ. امید لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره که چینل مو لا تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. ښه وخت، الله پامان.